په دې ویډیو کې به تاسو درخم چې تاسو څنګه کولای شئ د فیسبوک آی ډي ته مو د رقم سټایلیش نوم ورکړئ ترڅو تاسو آی ډي ډېر ښایسته او سټایلیش ښکاره شي. نو تاسو ډېر اسانه طریقې سره تاسو کولای شئ چې دغه رقم ښایسته آی ډي د ځان لپاره جوړه کړئ او ښایسته نوم ورکړئ. نو دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ نه ویډیو د سره لایک کړئ چینل هم نه سبسکرایب کړئ چینل هر وخت در سره سبسکرایب کړئ داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هر ورځ اپلوډ کوو. نو ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو دغه اول دغه نوم کاپي کړئ. دوستانو په ډسکرپشن کې مې دغه درکړی دوستانو تاسو کتلی شئ. دوستانو دغه به تاسو کاپي کولو باندې نه پوهېږئ نو دوستانو تاسو ته په ډسکرپشن کې یو ویډیو لینک درکوم تاسو به هغه ویډیو وګورئ تر څو دغه ډسکرپشن نه لیکنه کاپي کړئ نو بیا به تاسو راسئ خپل فیسبوک اکاونټ ته. یو وی پی این هم تاسو ډاونلوډ کړئ. دوستانو دغه وی پی این ده تش وی پی این دوستان دا پلی سټور کې شته تاسو بل پلی سټور نه دغه ډاونلوډ کړئ. نو دغه سره ډاونلوډ کو اوپن به کړئ چې کله اوپن کو لږ ورته انتظار کوو تر څو دغه راخلاص شي. نو دوستان بیا به دلته دغه ایرور آپشن باندې کلیک وکړئ او بیا به لږ لاندې رسي. دوستانو لږ لاندې چې راغلی دوستانو نو تاسو سره به د ځای کې یو کنټري جاپان به ورته انتخاب کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ جاپان نو بیا په کنټینیو باندې کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دغه کنیکټ شي. نو زه ورته لږ انتظار کوم تر څو دغه کنیکټ شي. دوستان تاسو کتلی شئ ما سره دغه کنیکټ شوله. اوس به راسئ دوستان تاسو لایټ فیسبوک راخلاص کړئ. لایټ فیسبوک هم سره خلاص کړئ لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دا اوپن شي. نو تاسو بیا دلته په آی ډي باندې کلیک وکړئ. نو تاسو کتلی شئ دوستانو زما د آی ډي نوم دی ناصر خان. نو زه دغه ته نوم چینجوم نو بیا په دې 3 لاینو باندې کلیک وکړئ لږ لاندې به راسئ دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وکړئ بیا دلته پرسنل انفارمیشن باندې کلیک وکړئ بیا به لږ انتظار ورته وکړئ تر څو دلته یو صفحه ښکته راسي. دوستان تاسو بیا دلته د اولنی کتلی شئ دوستانو دغه اولنی نیم. نو تاسو په دې ایډیټ باندې کلیک وکړئ او بیا به دوستانو دغه رایسته کړئ. دوستانو دغه به تاسو کټ کړئ کلم کټ کړئ. دوستان تاسو به هماغه نوم دلته ورته کاپي کړئ پیسټ کړئ او دغه به دلته بیا پیسټ کړئ. دوستان تاسو د اوله خانه کې به پیسټ کړئ او د درېیمه خانه کې به هم دغه نوم پیسټ کړئ. نو بیا په ریویو چینج باندې کلیک وکړئ نو تاسو سره به دغه رقم راسي. بیا به دوستان دلته ورته خپل پاسورډ انټر کړئ. نو زه ورته پاسورډ انټر کوم. نو دوستانو ما ورته خپل پاسورډ انټر کړ نو بیا په سیو چینج باندې کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وباسئ تر څو دغه نوم ستاسو پر آی ډي باندې ولګېږي. نو زه تاسو ته خپل اکاونټ درښکاره کوم چې زما په آی ډي باندې دغه نوم لګېدلی ده او که نه. دوستان تاسو کتلی شئ ډېر ښایسته ښکارېږي دغه سره زما آی ډي او تاسو هم کولی شئ چې دغه رقم ښایسته آی ډي جوړه کړئ. نو ډېر په اسان طریقې سره ما دغه نوم په خپل آی ډي باندې ولګولی. نو تاسو هم لګولی شئ همدا رقم اسانه سره. نو دوستانو ویډیو همدومره ولا هیله ده چې ویډیو مو تاسو ته غوره کتلی وي. که ویډیو مو لایک کړی وي ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم یې سبسکرایب کړئ چینل هر وخت سره سبسکرایب کړئ ځکه چې داسې ښایسته ویډیوګانې موږ په دغه چینل کې هره ورځ اپلوډ کوو. نو ملاویږو په داسې نورو ویډیوګانو کې ښاد اباد او بریالي اوسئ. د خدای په امان.